لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا صحابه کرامو بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله پلوی به د سې کې مبتلا نو لاس په مور سره ملاو دون احترام به کو حضرت ابو هريره رضی الله عنه بلار روان دي حضور پاک مبارک سره مخامخ شو نو حضرت کې پټې ده په ولار باندې نبی علیہ السلام کله کونه و یا به د سې کې هغه ونکا ځان سره بوته کې ناستل ابو هريره رضی الله عنه وایي چې د نبی علیہ السلام پام بل طرف ته شنو غلي غونډه پاسې ده او ملام بل او بیا عالم کې ناستم چې نبی علیہ السلام ماته قتل اين كنت ابو هريره چرته تلې ته خو مازال سره راوسته دلته مې کېنولې دا چرته غیب شو لاړې او ورته سوي ویل الله رسول اني كنت جنوبا زپلویا بیا د سې کې مبتلا فكرهت ان اجالسك دا مې خو نه غنل چې په دې لوی بیا د سې کې مبتلا مستا په مجلس کې کېلو ذکر علیکم لمبل نو من نه دي چې په لوی بیا د سې کې څوک مبتلا او د پلان سره کینی یا مور سره کینی یا استاد سره کینی لیکن حضور پاک پر خبر خاموش پاتې شو دته زمون طالبان تقریر د نبی رسول الله وای یعنی حضور پاک دا ورته ونه چې نه خیر دی نه بدل امبل چپ پاتې شو دین علماء دا مسله معلومه چې د حضور پاک د مجلس ادب بام کې حضور پاک چې کم مجلس کې کینی نو ته جنابت سره په جنابت کې په دغه مجلس کې مکینا لاس به نه ورکاو لاس د نبی رسول الله ولی ځکه په بیا د سې کې مبتلا دا د حضور پاک عزت ته او د حضور پاک احترام دی او قران شریف کې الله پاک ذکر کوي یو نه ډېر بعض صحابه براغلل هغه په دیوال غالط هغه خو نو پوي کنه نوې مسلمانانو پته وته نه لګیدا هغه به دا عام انسان دی نو دیوال غالط به आवाज وکړي یا محمد اخرج الینا اے محمد بار روزه هغه خو نوې مسلمانانو نه اسلام راوړل هغه ته پته نه فورا الله آیتونه را لېږي چا په مجلس کې شور کاو او چاته واسره به خبرې کولې فورا الله احترام د پاره آیتونه را لېږي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان دا ډېر د مینې لفظ دی ښه اے د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي د پیغمبر د आवाज نه باواز نو چته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض یو سره چې سین په زور چغې خواخې او خبرې کوي اے فلان کیا اے د فلان کی زویا دا چغې به نبی رسول الله ته نه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون کله پیغمبر د आवाज نه مواز پورته کړ یا په خپل مجلس کې یو بل ته په نومونو کوم आवाजونه کوي په دې نوم دی نبی رسول الله ته आवाज وکړه لکه یار دوست چې څنګه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وي پزان به خبرم نه او دا ټول منځونه او د سونو حجونه به ډک ته پریوتی او برباد شي څومره سخت الله یو امر نازل کړ یو سخت حکم نازل کړ عمل دې ټول بربادو ټول نیکیل په بولو کوم کله پیغمبر بیا د بي وکړه هغه سره داسې خبره وکړه که عام مجلس کې چې تاسو یو بل سره خبرې کوي او که هغه مجلس کې د اواز پورته کا ان الذين بیا نبی علیہ السلام ته وایي خیر دې خفه کېږه ما ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون وایي دا چې کوم د دیوال پورې غلطه ته چغې وي اے فلان کې یا روزه نو خیر دې دا نه پوهه دي لا پورا د دین پوهه لا نه ده حاصله ده یو ورځ دوه ورځې مسلمانان دي ادب لا پورا دوی تا لا صحابه ته موږ بیا ادب نه شو ویل لوی خلک ته خدای یوې دوه ورځې مسلمانان دي لا دین پورا نه دي زده کړي رونو بل زده کوي نو ته خفه کېږه ما ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم د نبی علیہ السلام په مخ کې چې څوک ټیټ اواز کوي غلې لګي او چغې نه وهي قرآن شریف کې الله وایي دا هغه خلک چې دې زړونه د ما کنټرول کړي د دې زړه کې تقوا ما چولې ده دوی له مغفرت ته او لوی اجر دی دا ادب ښیي چې د پیغمبر ادب کوه دا ولې نسبت الله سره دی الله سره نسبت ته به قدر کې احترام به کې عزت به کې قسم دې د حضور پاک د کلو خلکو احترام کړي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفه ته تللی نو اخو ډېر شاګردان یې لرل او ډېر لوی د دین یو غر ډېر لوی احادیث او د قرآن حکیم نه بس زرګونو نه په لکونو مسلې راښکلي او د احادیث او د فقه لوی استاد دی شاګردان پې خبر شو خوشحاله شو رالل مسله د دین داسې ده چې څوک لاړ شي مدینه منورې ته نو په مدینه شریفه کې د 40 منځونو کې یو روایت کې داسې راغلی
هغه څلوېښت منځونه اتو ورځو کې پوره کېږي. نو دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو دوی اتر ورځې کوي تېروي او څلوېښت منځونه کوي. د دوی لوی فضیلت دی نبي علیه السلام د سفارش ذریعه ګرځي. نو چې یو ورځ یې تېره کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملګرو ته وایي چې زه خو ځم. هغې وایي څنګه کم خوا ځې؟ واپس ځم. وایي نه نه داسې چېرته کېږي موږ سره به دلته کې ته تېری مېلمه به یې زموږ چې سبا بیا شوه وایي بیا ځم. ملګري بیا راغونډ شو ته ته څه کوې چېرته ځې؟ دا خلک به راپورې خاندي چې دا ستاسو څنګه استاد دی او څنګه امام دی او څنګه پیشوا دی. دې د پیغمبر علیه السلام کلي کې نه ټینګېږي او تښتي. موږ سره به خامخا ایسارېږي. بیا یې ایسار کړ. بیا ورته خلک راغونډ شو چې یا صاحب چې بیا ته وایي کم از کم چې میاشت دوه راسره نه تېری. خلک خو کوشش کوي زرګونه لکونه روپۍ لګوي دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په کلي کې مې وخت لږ زیات تېر کړی. منځونه یې قیمتي دي. د نبي علیه السلام مبارک سلام پکې کېږي هغه قیمتي دی. نو ته ځې دا خلک به راپورې خاندي ځکه چې دومره نه ایسارېږې. نو دا څلوېښت منځونه خو په دې جومات کې وکړه که نه چې مجبور یې کړه. او تا 100 زر دی زما عذر دی. وایي نه دي پرېږدو 100 زر دی مونږ ته عذر ووایه دا مونږ پورې به ستا شاګردان زمونږ شاګردان خاندي. وایي ښه نو زما عذر دا دی چې تر کله زه د مدینې منورې د ځمکې ته رادننه شوی یم نو ما اودس نه دی مات کړی ما بول نه دی کړی. زه په دې خبر یارېږم چې هسې نه په داسې ځای کې زه متیاز وکړم چې په هغه ځای د رسول الله مبارک قدم پروت دی. دا خو ټوله ځمکه د دې کې په هغې ګرځېدلې دي. نو اوس ما پرېږدی چې خامخا مې مجبوره وی نو نور نشم ټینګېدی. ما پرېږدی چې داسې علاقې ته وځم چې په یقین سره ما ته معلومه چې هلته حضور پاک قدم نه دی رسېدلی چې زه خپل بول وکړم چې واپس بیا راشم. اوس دا څه منع نه دي. صحابه په مدینه منوره کې اودس مات کړی هېڅ منع نه دي او خلکو پکې مات کړی دی ماشومانو پکې مات کړی دی. څه بدیت قصدن به دا بېادبي نه کوي چې تا ته پته چې دلته د حضور پاک قدم مبارک کې او ته د هغې بې احترامي کې دا خو کفر دی دا خو کفر دی. لیکن داسې ځای چې د نبي علیه السلام کړی دی مدینه منوره انسان دی دا فطري تقاضا ده طبعي مجبوري ده د انسان څه به کوي. خامخا د حضور پاک زمانه کې خلک اوسېدلي دي او دسماتي پکې کړي دي. لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې احترام د نبي علیه السلام مبارک عزت قسم دی د حضور پاک د مبارک و احادیثو احترام. حضرت امام مالک رحمت الله علیه لوی سړی دی دا هم د دین یو امام دی په مدینه شریفه کې اوسېدلی او د حضور پاک د احادیثو مبارکو درس پې کوه. یو ځل درس دوران کې یو لړم د بره نه راپرېوته او د امام مالک په دې سټ کې ورننوت. چت نه پرېوت د کجورو څانګو چتونه به هغه امام مالک په دې سټ کې دننه په دې کمیس کې ننوته لګیا دی د حدیثو درس کوي او شاګردانه پې پوهېږي چې راځه دا رنګ بدلېږي را بدلېږي ځکه د لړم ټک او د هغې زهر خو ډېر خطرناک دي. لړم لګیا دی ټک ورکوي کمیس کې دننه ګیر دی بیا ټک ورکوي بیا ټک ورکوي او دې لګیا دی د حدیثو درس کوي. خو شاګردان پوهېږي چې زموږ شیخ باندې څه چل شوی دی بیمار دی او که څه چل دی خو دا رنګ یې بدلېږي دا سترګې بل شانتې شوې. چې هغه حدیث یې خلاص کړل نو شاګرد ته وایي دلته راشه وایي زما دا لمن اوچته کړه. شاګردانو را منډه کړې چې لمن یې اوچته کړه اوس یو ځل لړم پې د پاسه ناست دی هغه وغورځو مړې کړ او چې ملا یې وکتل بیا څو ځایه پړسېدلې وه تکه سره پړسېدلې تکه سره. وایي صاحب مونږ در باندې وختي پېښ شو چې ستا رنګ مونږ ولید چې رنګ دې بدلېده را بدلېده. نو د الله بنده دومره د ځان له ملا وپړسولاو زهر وجود ته ننوتل نو تا وختي مونږ ته ولې نه وې دا لړم به مړ کړی و که نه. وایي ما د حضور پاک د مبارکو احادیثو درس کو نو ما ته غټه بېادبي ښکارېده چې دا بند کم او تاسو ته ویم چې راشه زما د لړم مړ کړي. تاسې به څوک دې زمانه کې ټینګ شي دومره احترام او عزت د حضور پاک د احادیثو احترام د حضور پاک د احادیثو عزت او احترام دومره پکې او مسائلو له به هم خلک راتل د مسلې تپوس به هم ترې کو او احادیثو له به هم خلک راتل د هغې طلب به هم کو. یو ویل یې ساتلی وه پوهې کړې وه چې څوک راشي د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم جواب به ورکړم. او که څوک د حضور پاک د احادیثو زده کړې راغلل نو یو طرف ته یې کېنوه چې یو جمع برابر شي نو بیا ما ته وایه روزم به. نو چې څوک به راله لوینځه به راله وایي صاحب یو سړی د مسلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړم مېلمه به بل به راغی وینځه به راله وایي صاحب بل یو سړی راغلی د فقه یو مسلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه سړی به اوس هم دې علماو له خلک د مسلو تپوس ته راځي. او چې د حدیثو طلب له به څوک راغی چې زه د حضور پاک حدیثو طالب یم زده کړه کوم وایي دغلته کښېنه یو به م راته بل به م راته بل به م راته بل به م راتله یو جمع به برابر شوه. نو دې به راغ امام مالک صاحب ته به دې وینځې وایي وایي صاحب یو څو طالبان راغلي دي او د حضور پاک د حدیثو زده کړه کوي ما یو ځای کې کښېنولي دي. امام مالک به فورا لاړ غسل به یې و به یې لمبل او بیا به یې خشته ښکلې مدېدار جامې واچول او پټکې به یې تو او خوشبویي به یې راواغېسته په ځان به یې ومږله نو راوبوت د حدیثو درس به یې وکړ نو بیا به کور ته لاړ. نو چا ترې تپوس وکړه
وی صاحب چې د عامې مسلې تپوس درنه خلک کوي نو دا دومره تکلیف په ځان نه برداشت کوي او ځان نه تیری او چې د حدیثو زده کړې له راشي نو ته ارض اللام دی او خشته جامې چې او په ځان خوشبویي پورې کوي او پټکې په سر کې روځي دا ولې وی چې زه د حضور پاک د مبارکو احادیثو ښودنه او درس کوم او ما لمبلي ني او خشته جامې مې نه اچولې او پټکې مې نه په سر کړې شکل مې د حضور پاک نه جوړ کړی او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ما له د نبي علیه السلام د احادیثو له اولولو نه حیا راځي شرمېږم بیا حیا راځي دومره ادب او احترام دومره عزت د احادیث او بیا مجلس کې به ولګېد دا د امام مالک په مدینه منوره کې د حضور پاک په جومات کې به درس و الله ولی یو حیثیت هم ورکړی هغه ځای کې به درس کو چې په کوم ځای کې به عبدالله بن مسعود ګدۍ پرته وه د حضور پاک خاص شاګرد نږدې د به هغه ځای ګدۍ پرته او د دنیا خلق به راتلل اسې مدینې منورې ته به خلق راتلل او د درس کې به شاملېدل او د نبی حدیث لیکل لیکن د درس څو پابندۍ به وي د امام مالک صاحب د درس به دا پابندي وي چې ټول به په ادب ناست دي سر به پورته کوي نه داسې به ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه د چا په سر چې مارغه ناست دي چې مارغه په سر ناست دی لږ هم سر لکه د مارغه الوځي دقسې به ناست ادب او احترام سره او که څوک د دنیا بادشاه به ولې رانغی د هغه د درس به دا یو ترتیب و چې درس به یې نه بنده چې درس نه به فارغ شو نو میلمه سره به بیا ملاقات د درس دوران کې دا نشته چې دا هارون الرشید بادشاه راغی او دا فلانکې قاضي راغی او دا فلانکې قاضي راغی خپل کار به کوي چې درس به خلاص شو د هغې نه پس به ملاقات کوو دومره احترام د نبي علیه السلام دا حدیث خدای ولا مرتبه کمه ورکړه د کلي د نبي علیه السلام احترام دې شوق چې زما ټوله زندګي په مدینه شریفه کې تېره شي او دې شوق چې زما نسا د مدینې په ځمکه وخېږي او دې شوق چې زه د مدینې په قبرستان کې د نبي علیه السلام په ګول کې دفن شم او مکه خدای ور نصیبه کړه دې ارمان الله څومره لوی عزت او احترام ورکړه یو ځل د حدیثو درس ته ناست یو سړی راغی سړی په تلواره را روان دی د دې خلکو په دې اوږو په سټونو قدم اخلي او د امام مالک له مخې له راغی او چې دله سنګ راورسېد وی صاحب دا درس دې بند کړه لږ راپاسه خلکو هم پې دا سوچ وکړه چې دا څوک پاګل لیونی دی ځکه د خلکو په اوږو په سټونو قدم اخیستل مخکې راتلل دا په شریعت کې منع دي دا څوک لیونی دی او بیا ورته وایي درس دې بند کړه دا درس بندول دا هم ناروا دي دا هم ګناه ده نو دې چې څنګه راغی امام مالک صاحب هم لږې سوچ کړي چې سړی راشه پاګل غوندې دې ځان ته زر خلاص کړه نو درس یې بند کړه وی راپاسه نو ورپاسېد وی را ترغاړه وزه ور ترغاړه وه وی ښه صاحب اوس یو اجازت راکړه دا تندې دې له ښکلو مې ښکل کړه تندې یې وله ښکل کړه نو چې تندې یې وله ښکل کړه امام مالک پوه شو چې دا سړی خو ما وی لیونی دی لیوني خو د ملیانو تندې نه ښکلی ته چل پکې سته وی هلکه دا یو څو غلطۍ دې ولې وکړې یو دې په ما د حدیثو درس بند کړه دا دې یو بې ادبي وکړه د خلکو په دې اوږو سټونو دې قدمونه واخېستل دا دې بله بې ادبي وکړه او زه دې پاس ولم ځان ته دې تر غاړه باستلم دا دې بله بې ادبي وکړه او زه دې په تندي ښکل کړم څه چلو دا څه وجه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو د یو ښایسته وجه وی بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ملګرو سره دې جومات ته راغی او تاسو درس کوو وی فورا یې تپوس وکړو چې امام مالک ابن انس څه شو امام مالک وی چا وی صاحب هغه دې ناست دی او درس کوي وی ما له راغواړی وی تا ته څه وایي چې نبي علیه السلام دې غواړي وی ته را پاسېدې ترعد فرایسو کوي دا ولې دې رپېدل خو چې نبي علیه السلام ته نږدې شوې هغه ته وایي مه یارېږه او ځان ته یې را ترغاړه باسه او په دې تندي باندې ښکل کړې وی ما راویښ شم وی مې چې خدایه زه به کله د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم چې بېګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله سینه مږلی او دغه تندي باندې به زه د خپلې شونډې کله ولګوم چې بېګا پې حضور پاک مبارک شونډې لګولې بل څوکانه مخکې نه شي دا د دې حرص ته وجه نه مې دا کار وکړ امام مالک دا خبره خو خوره شوه شاګردانو خلکو واورېدله وی ښه زما م واوره وی زما د قسم د الله په ذاتي چې کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ما شروع کړې ده و احادیثو ته ناسته مې شروع کړې ده نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی هره شپه را تر غاړه زوی په تندي مې ښکلی ولې دا د حضور پاک د احادیثو عزت د هغه د احادیثو احترام نورې څه نشته دقه خبره ادب او احترام چې درکېو د دنیا ژوند به دې مخي اخر به دې مخي الله به م خوشحالي رسول به م خوشحالي او اسلام کې به پوره دننه او که د ادب او د احترام زندگی دنه لاړه بې ادبه شوې بې ادبه بې ادب محروم شد از فضل قرآن وی احترام ختم
نه څوک د مور قدر کوي نه څوک د پلار قدر کوي نه څوک د زنانه احترام کوي نه د بوډۍ احترام شته عزت شته نه د عالم شته نه د نیک سړي شته احترام کوي بس د یوې پیسې دی بس دا مالدار دی د سره پیسه ډېره ده اگر که مونځ نه کوي بې المازه دی اگر که بیا اودسه دی اگر چې ټول عمر یې روجې خوړلې روجې نه نیسي اگر که د جهان فاسق فاجر دی خو یا ورسره ټوپک دی او یا ورسره پیسه ده نو زه ورته په دواړه لاسه سلام رسول الله مبارک فرمایي زه نه وایم د قیامت په نښو کې یو نښه دا وایي اکرم الرجل مخافة شره د قیامت نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به د خلکو عزت کوي خو د څه د وجې نه د شر نه به یې یېرېږي که عزت نه کوم نو ما ته به نقصان را رسوي شر نه یېرېږي عزت به کوي دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه وینا د الله د پاره به د چا احترام نه کوي د الله د پاره خو به د ګټو احترام کوي چې بیت الله دی د الله د پاره خو حجر اسود رسول الله مبارک کولی چې احترام دی نو د الله د پاره چې سینه کې قرآن پروت دی د هغه به نه کوي د الله د پاره چې دا کوم ملا درنه مخکې ولاړ دی او مونځ درته کوي خدای ته دې رسوي مونځونه د یو په ویشت د هغه د برکت نه پوره کېږي او ښکلې عقیده ښکلې عمل درته ښایي د دوزخ نه دې بچ کوي د جنت لار درته ښایي د هغې احترام پاتې شو د کټ سر به چا ته پرېږدې ملا ته نه یا هغه چاته چې ټوپک ورسره یا هغه چاته چې مالدار دی او د کټ سر ته کېږي طالب ته نه طالب ته مونږ چڼې وایو چڼې په دې خبره مونږ سوچ کړی څومره د بیزدې لفظ دی حافظ صاحب ته نه عالم ته نه نیک ته نه بزرګ ته نه هغه انسان ته چې 5 روپۍ هم نه درکوي خو هسې لغوندې خان دی نو خانان بده خبره نه ده مال ته مخکې مال ګټل څه ګناه نه ده احترام په خپل ځای دی د خان بم کې د نواب بم کې د مشر بم کې د ټولو به کې دا څه بدې خبرې نه دي خو نه نیت به دې دا نه چې دی فاسق دی کم از کم د خدای د رسول احترام خو هم پکار دی کم از کم د الله د کتاب احترام خو هم پکار دی هم څومره پورې د الله احترام وکړو د الله د کتاب احترام وکړو پخوا به مونږ لیدل په دې لارو کوڅو کې ډولکې به روان وو په دې وادو کې اکثر چې جومات به راغی ډولکې به یې بند داسې وکړه مونږ واړو که نه دې ودونو کې به ډولکي ګرځېدل په دې جنجونو کې جومات ته لکه وي بند کړې आवाज به شوی بند وای بند کړه ریډو ریډوان به په دې دکانونو کې پراتو هغه ریډوان بند کې اجرو کې به پراتو بند وای شابه ریډو بند کا زنانو به بند دونه احترام کو چې در به سر پټ کې په سر به صدر واچو جی بند وای دا علماء کور چې براغه کور او ډولکې بډنګېدل ته ورې مولوی صاحب کور دی اے شهید دی شهید او دا زیارت چې دلته ډولکې بند کا احترام په خلکو کې رښتیا وایو سره احترام شته هلته بانګ وي دلته کمپیوټر ته ناست دی او سندرې وګانې پې هلته بانګ وي دلته په موبایل ته لګې ملګري سره خبرې کوې چېرته چا د الله د نوم د بانګ په وخت کې موبایل بند کړ اقل خو مړه لګي پوټې سړیتوب خو سړی زده کړي د الله د نوم احترام خو سړی وکړي هلته بانګ ویلې کېږي دلته د چغې جوړې کړي هلو پلانکي څنګه واخوا دېخوا نه ووایه ورته بانګ دې بند کا بانګ نه پس په خبرې کوه دلته په مونځ ډېر مې ولیدل ډېر لږ نه دلته کې اقامت شروع شي دلته کې په موبایل خبرې کوي اقامت ضروري تکبیر تحریمه لاندې کول ضروري که دا دوست سره خبرې ضروري دي او ما زمونږ څه خبرې دوستانو سره ضروري تکبیر تحریمه لاندې کول ضروري دي که دا دوست سره خبرې ضروري دي او ما زمونږ څه خبرې دوستانو سره ټول فضول فالتو گپشپ فضول موبایل دی او مصیبت دی فضول خبرې دي خدای مخکې دی که دوست مخکې دی رسول مخکې دی که دوست مخکې دی دلته جمع ولاړه دلته په چغې جوړې کړي په لارو کوڅو کې په موبایل چغې وایي خدای ته وګوره ورته ووایه چې ته 10 روپۍ نه نه تاواني کېږي هلکه وروره بانګ یې ووایي اقامت یې ووایي مهرباني وکړه بند کړه یا ته ورته بند کړه بانګ مانځه نه پس به خبرې وکړو تاسې په مانځه تلئ نه د بانګ احترام شته نه د تکبیر تحریمه احترام شته نه د مانځه احترام شته نه د قرات د امام احترام شته نه د عالم شته او نه د قرآن شته او نه د حافظ شته ځکه خو ډغرې خورو د مال ډېر هم د پریشاني ده د عزت او احترام سره ژوند تېرول مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دی د حاجی امداد الله مهاجر مکی داغه مرید دی حاجی امداد الله صاحب لوی پیر لوی اکابر مریدانو د یو ځلې درته ووایي چې ته داسې وکړه چې یو خط یې وله راولېږه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله خطا مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله هغه ته یو خط ورکړه چې ته دا ما دا خط دی دا لږ صفا ولیکه په یو کاغذ دا صفا ولیکه هغه چې هغه خط لیکه صفا نو هغې کې یو ټکې داسې راغی چې هغه حمزه په کار و او لیکلې حاجي امداد الله صاحب عین یې لیکلې
مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله چې وکتل چې که زه دا عین لیکم نو معنا غلطېږي، دا لفظ خطا دی، او که حمزه لیکم نو بیا ادبي ده، ځکه زما د شیخ خط دی، نو زه له ځانه پکې څنګه بل الفاظ ولیکم، نو غلط یې لیکلی نشم او ټیکولی هم نشم، نو ما د شیخ بیا ادبي راځي. نو فورا لاړ حاجي صاحب ته کېناسته، وایي صاحب وایي په دې ټکي نه پوهېږم، په دې مې پوه کړه، دې ته ادب په دې ټکي نه پوهېږم، په دې مې پوه کړه. وایي ښه اشرف علي وایي دا عین ما نه غلط لیکلی شوی دی، په دې حمزه الف ولیکه، حمزه انا دا نه چې هغه نه پوهېده، وایي په دې پوهېږم نه ما پې پوه کړه. د شاه صاحب انور شاه کشمیري رحمت الله علیه زوی علامه انظر شاه، د هغه بیان مې اورېده مخامخ اکوړي دارالعلوم کې، ما هغه کال دوره کوله چې دی راغلی و. نو شاه صاحب انور شاه کشمیري رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی و. نو انور شاه صاحب خبره کوله راځي ما په خپله واورېده. وایي ما مې یو ځل د مور وایي زما د پلار کټ پروت و، نو دا کټ داسې قبله په نور خواته پروت و. نو ما مې د مور نه تپوس وکړو چې مورې دا زما بابا به دې کټ قسم لاس دی دی وچاو. وایي ما ورته وایي چې مورې دا خو د شریعت خلاف پروت دی، شریعت خو دا دی چې سړی به دې ته سویل وایي که نه، دې سویل ته به سر کي د شمال طرف ته او د جنوب ته به خپې کي، نو په ښي طرف به سملي چې قبلې ته یې مخ شي، خو دا خو یې سر قبلې ته دی او خپې یې نرخاته ته دي. دا ولې؟ زما بابا خو د سنت او د شریعت ډېر پابند و، دا ولې؟ وایي مور مې راته وایي چې بچې دا خبره ستا ټیک ده، خو چې کله زه واده شوم نو ما وله کټ د شریعت مطابق همدغسې که چې دا سیک ته وې، خو چې دې راننوت ما ته وایي چې زما دا کټ داسې واچوه، وایي داسې که او سر وله داسې که. وایي ما ورته وایي چې دا خو صاحب د سنتو خلاف جوړېږي. وایي داس خو درسته ده خیر دی، دا هم د سنتو خلاف نه دی، د سنتو فرض نه دی چې خامخا دې داسې سړی سملي، مستحبه طریقه ده. او که داسې خپې شي نرخاته ته نو هم نبي علیه السلام ته منع نه ده کړې. ټول کډونه خو په کوټه کې په یو طریقه نه ده، چا به داسې خپې وي چا به داسې وي، صرف قبلې ته خپې کول ښه خبره نه ده. خو دې خوا ځکه خپې نه کومه چې دې طرف ته زما د استاذ کور دی، نو بیا هغې ته مې خپې راځي. دې ته ادب او احترام دې بزرګانو که ډېر په ادب یې ګټلې ده. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې کله شیخ الهند صاحب انګریزانو گرفتار کو، د مالټې جیل دی لوی تورې اوبه چې تاسو ورته وایه، هغې کې قید کړه مالټې په جیل کې. نو مولانا حسین احمد مدني خو د هغه خاص شاګرد و، هلاړ د جیلدار وغله امام جیل ته دننه کړه. ته نېکبخته خلک د جیل نه امان غواړي، نبي علیه السلام ته امان غواړي، زه وایم چې نبي هم ته امان غوښتي. هغه ورته وایي چې د جیل نه خلک امان غواړي نېکبخته، هغه انګریز جیل ادار وغه ورته او ته په خپله ځان دننه کې. وایي ما دننه که ستا نوم څه دی د ما فلان کې، او ته خو دا لکه زمونږ مطلوب یې، تا پسې خو مونږ ګرځو، خدای په ګوتو راکړې په خپله رالې. وایي زه خو خپله چې ما دننه کړه. چا ورته دا ولې ځان د جیل ته دننه که نبي علیه السلام خو ته امن غوښتی دی. وایي ما وایي چې جیل کې به زه د خپل زما استاد خدمت به څوک کوي، ټیک ده چې والم پکې شته جیل کې، او تکلیفونه هم پکې شته، او ډبول هم پکې شته، او د کور بچو نه لرې والم دی پکې، او د انګریز جیل دی، خلک دې تښتي، خو زما د شیخ خدمت به څوک کوي. نو په جیل کې د شیخ الهند خدمت شروع. نو ګوره څنګه خدمت یې والا وکړه. هغه د کونډو مریض و شیخ الهند صاحب، دا کونډې به یې خوږېده. نو جیل کې خو ګرمې اوبه نشته، او بیا د انګریز جیل کې او بیا ملا له کوم ځای کې ګرمې اوبه ورکوي. سهار وختي چې شیخ الهند صاحب مونځ ته اودس کاو، نو مولانا حسین احمد مدني صاحب ورته کوزه کې تړمې اوبه پیش کړې. هغه چې اوبه وکتې حسین احمد اوبه دې کوم ځای ګرمې کړې دي، ما خو دومره ورځې جیل کې تېرې کړې، خو دا خو د بمبې او د ډیګۍ یخې اوبه دي، دا تړمې دې کوم ځای پیدا کړې. وایي حضرت بس دا تپوس مه کوه، خو تا ته به سهار وختي ماسخوتن د دې یخنۍ په دې ټیپ کې به تا ته تړمې اوبه میلاوېږي، نور تپوس مه کوه. چې د جیلي سره په انګریزانو سره تعلق دې جوړ کړو بل نه ګرمۍ کې صحیح، وایي دا تپوس رانه مه کوه صاحب، خو تا ته به میلاوېږي. په څه به یې وله اوبه ګرمولې، دروازې به یې کوزه راواغېسته، نو هغه کوزه به یې نور ته کېښوده، نو دروازې به پرې نور ولګېد، نو هغه به تړمې شوې هغه اوبه. نو چې کله به مازدیګرۍ شو بیا او هوا به یخېدله، کوزه به یې راواغېسته او د هغې نه به یې خپل غټ غټ څادرونه تاو کړل چې دا واپس رانه ګرمې نه شي، او د شپې به یې په خپله خېټه د پاسه ور واچوله چې زما د خېټې دا تو وردي چې د اوبه رانه یخې واپس نه شي. نو ټوله شپه به کوزې د پاسه مولانا حسین احمد مدني پروت و، کوزه به یې د خېټې لاندې پرته وه، او سهار به یې خپل شیخ ته هغه تړمې اوبه پېش کړي. اوبه کې څوک مور پلار سره داسې قسم دی که مور لم داسې وي. ورڅه کنه بچي یو ګیلاس اوبه راغله، یاره بابا ور به نه شي لږه چې مونږ اوس د خوبه وباسې، لکه بابا ته څوک داسې وایي، وایي په لاس خو شل خو نه دی ودي کې که نه. الله اکبر، احترام لا ادب دې ته وایي، احترام دې ته وایي. من لم يرحم صغيرنا ليس منا، رسول الله مبارک فرمایي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. څوک چې په ماشوم د مسلمانانو رحم نه کوي، په سر ورته لاس نه کوي،
او څوک چې د مسلمانانو د مشر عزت او احترام او قدر نه کوي لیس منا، دا ګورې زما طریقې والا نه دی. ما چې کوم اسلام راوړی دی دنیا ته دې هغې کې پوره داخل نه دی، دې سنا څه دې بار دی، د اسلام دایره کې پوره به ځان دننه کوي. نو یو څیز د اسلام په دایره کې د ادب او د احترام ژوند دی.